چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا ته وفرمیل کله چې هغه د بهر نه را روانه وه کور ته، ورته یې ای فاطمې چیرته او د څه لپاره تللې وې؟ فاطمة الزهرا محمد رسول الله ته وایي د فلانکي مړي د مغفرت او رحمت د دعا دپاره تللی وم، د هغوی کور والا ته مې تسلي ورکوله. محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه شاید ته هغوی سره قبرستان او هدیرې ته هم تللی؟ فاطمة الزهرا محمد رسول الله ته ځواب ورکوي په الله پناه چې زه قبرستان ته لاړه شم، حالانکه تاسو نه مې هغه څه اوریدلی دي کوم چې تاسو د قبرستان په باره کې بیان کړي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا ته وایي که ته قبرستان ته تللی وی نو جنت به دې نه لیدلو تر هغې پورې چې ستا د پلار نیکه لیدلی. ګورئ خویندو او میندو، هدیرو ته او زیارتونو ته په تلو باندې په خویندو باندې څومره لوی او سخت وعید دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې نازولې لور فاطمة الزهرا ته فرمایي